مخکې چې راځي آیات نمبر 118 نمبر هغه کې یې واقعه بیان کړې ده. دا آیات کریمه هغه وخت نازل شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د تبوک له غزا څخه راوګرځېد. نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو غزاګانو د جهاد په سلسله کې یوه د تبوک غزا وکړه. تبوک دا اوس فلحاله د سعودي عربستان سرحد ده. له مدینې منورې څخه هغه ډېر لرې ځای و. هغه وخت کې چې کوم امکانات و د سفر، نو له مدینې منورې څخه تر تبوکه پورې د یوې میاشتې مزل و. ځکه هلته به وسیله یا په پښو تګ و یا به چې ډېره کامیابه وسیله وه، نو هغه اوښ و. پر اوښ چې به سړی له مدینې منورې سپور شي، ځان به تبوک ته رساوه، نو یوه میاشت به تېرېده. 9 کال د هجرت و د نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راغی چې روم والا چې هرقل یې باچا ده، دنیا کې یو زبردست طاقت و په هغه وخت کې، داسې طاقت و لکه نن چې امریکا ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راغی چې روم والا تیاری کوي چې پر تاسې علمه وکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې د دشمن همیشه طبیعت داسې وي چې جانب مقابل د تعرض په حال کې وویني، بیا دی کمزوری کیږي، او که جانب مقابل د دفاع په حال کې ولیدی، بیا دته جرأت حاصلیږي. نو پکار دا ده چې موږ مخ ته ورسو، د علمې شکل موږ اختیار کړو چې موږ پر تاسې علمه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام عادت شریفه دا و چې کله به یو خواته جهاد ته تئ، نو بیا داسې چم کاوو چې فرض یې که دورې به داسې د جنوب خواته تئ، 5 شپې، 10 شپې، 6 شپې له مخه به د شمال د لارو پوښتنه کوله. ارغنداو ته کومه لار تللې ده، دایچوپان ته کومه تللې ده، روزګان ته کومه تللې ده، دا پوښتنې به کولې. کومه ورځ چې به نبی علیه الصلاة والسلام فوج تیار کوي، قرار به د جنوب پر خوا روان شي. کله کله به بیا داسې و د مشرقي طرف پوښتنې به کولې، شاجوی ته کومه لار تللې ده، غزني ته کوم، چې د روانېدو ورځ به راله، بیا به د کندهار پر خوا روان شو. دې کې سر دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام د امنیت په خاطر باندې خپل هدف چاته ښکارونه چې بیا کافران مشکلات جوړ نه کړي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو غذاګانو طریقه وه. مګر کم وخت چې نبی علیه الصلاة والسلام دا اراده وکړه چې تبوک ته به ځي، ښکاره یې اعلان وکړي چې تیاري وکړي تبوک ته ځو. له رومیانو سره جنګ کوو. د دې وجې چې دا یو ډېر ګران کار و، نبی علیه الصلاة والسلام د دغه دپاره دا خبره ښکاره کړه چې خلک دې سفر ته مکمله تیاري وکړي. نو دا خبر ښکاره کړه، اول وارې لا وویل تبوک ته ځو، له رومیانو سره جنګ کوو. نو دلته څه وجوهات و. یوه وجه خو دا وه چې دا جنګ له ډېره عظیمه طاقته سره و. دا له رومیانو سره جنګ و. رومیان د هغه وخت داسې زبردسته طاقت و لکه په نن وخت کې امریکایان. یو خو دا وجه. او مسلمانانو خو په مالی لحاظ
یا د اسبابو په لحاظ په هغه وخت کې دغه نه ظاهراً د مقابلې توان نه درلودی چې له رومیانو سره جنګ وکړي. اسباب یې محدود و، وسیله یې محدوده و، فوج یې محدود و. او بل دا خبره وه چې دغه جنګ دغه واقعه په دغه وخت کې پېښه شوه. دا اوس جولایي میاشت روانه ده یا زموږ په اصطلاح سرطان ده، سخته ګرمي وه. نو تاسې انداز ولګوئ موږ دلته په افغانستان کې پر څلرم اقلیم پروت ده، د لې ګزاره نه سئ کولی په دې میاشتو کې امکانات شته، پنکې دي، کولران دي، برق ده، پلان ده. هغه وخت نه دا شی و او د سعودي عربستان ګرمي. دا دویم سخت حالت و چې ګرمي ډېره وه. د انسان فطرت دا ده، هغه هم دغه انسانانو صحابه وو، مګر بدنونه یې دغه وو، انسانیت یې دغه وو لکه زموږ. بدن یې د غوښې وو، د هډوکي وو، وینه وه. له ګرمۍ سره یې دغونه حساسیت درلودی لکه موږ چې یې لرو. او درېیمه وجه دا وه چې مدینه منوره کې د مدینې منورې حاصلات هم رسېدي. خورماوې پخې وې، د غنو هغه د کال د مزو وخت، سړې سایې وې. نبی علیه صلات وسلام اعلان وکړ چې تبوک ته به ځو، جهاد ته به ځو. مسلمانانو ازمویښتونه خو په زندګي کې راځي. صحابه هم ازمویل سوي دي، له هغه وروسته خلک هم ازمویل سوي دي. موږ و تاسې هم په ازمویښت کې راغلي. نو ځکه الله جل جلاله دا واقعه داسې وخت پیښه کړه چې ګرمي هم هغه انتها ته رسېدلې وه، دشمن هم قوي و، دلته د دنیا په تقاضا حاصلات هم رسېدل. نو ایمان خو دغه وخت معلومیږي. داسې خړې خوښۍ وي، هوا برابره وي، په نس موړ یې چکر و منظره کېږي، نو خو بیا هر سړی جهاد ته تیار ده. بیا نو څه فرق کوي؟ الله جل جلاله دا خلق په دغسې مشکلاتو وازمویل. او دا خبر ورته راغی چې هرقل و سرحد ته 2 لکه فوج راوستلی دی. او بیا به د هغه وخت د روم امکانات هم و، زغري و، آسان و، پلان هر څه. نبی علیه صلات وسلام اعلان وکړ چې هیڅوک به نه پاتېږي، هیڅ. یو داسې څوک چې هغه په سترګو ړوند وي نه سای تللی، هغه خو عذر. بل داسې څوک چې په پښو شل وي نه سای تللی، دا هم عذر. بل داسې څوک چې بیخي یو مخې کوره هلته پر بیابان باندې وي، بل د دغه سړی نه لري چې چا په خوله کې اوبه ورته وکړي. که عذر د چا نه و، هغه به هیڅ یو انسان په مدینه منوره کې نه پاتېږي، هیڅ. له ما سره به ځي. شاوخوا چې کوم مسلمانان و هغو ته هم خبر ورکړئ چې تیاري وکړي. نبی علیه صلات وسلام په دا وخت کې 10,000 فوج تیار کړ. دا له مدینې منورې روان شو. مدینه منوره کې چې پاته سوو، ښځې پاته سوې، داسې کوچنیان پاته سوو چې هغه قابل د تلو نه وو، او نه 10 کسه منافقین پاته سوو. عذر یې نه وو، امکانات یې وو، اسباب یې وو، دعوا یې هم د اسلام کړې وه،
مګر زړه یې دا خبره نه غوښته. رالو نبي علیه صلات وسلام ته یې خبره وکړه صاحبه دی کور خوسی د اوښ پر پلاني ځای چا چې به عذرونه ویل نبي علیه السلام اجازه ورته کوله صحیح ده پاتې نه 10 کسه منافقین که څه منافقینو حساب ډېر وو څه کسان ولاړ هم له نبي علیه صلات وسلام سره نه 10 کسه پاتې شو او 3 کسه مخلص مؤمنان پاتې شو نه ولاړ هغو عذرم نبي علیه صلات وسلام ته نه ده راوړی چې موږ دای تیاري نه لرو داسې اراده یې دا وه چې خیر د ولاړ به سو سبا به پسې روان سو بله خو دا کسان پاته سو دا 3 کسه مخلص مؤمنان هغو کې یو کعب بن مالک یو هلال بن امیه او یو مراره بن ربیع دا 3 مخلص کسان پاته سو بهرحال د دې تبوک خو ډېره پراخه واقعه ده د اسرت کې نازل ده تقریبا 128 آیاته به وي اکثر واقعات د تبوک دي ډېر یو تاریخي سفر و د مؤمنانو یو غټ ازمایښت و د صحابه و نو دې کې دا 10,000 کسان کېدلی شي په یو محدود حساب څه منافقین هم پکښې وو خو دا 10,000 کسان یعنې منافقینو حساب ډېر کم و دا مخلص مؤمنان وو دا په دې امتحان کې کامیاب شو له پیغمبر علیه صلات وسلام سره ولاړو د یوې میاشتې سفر له دې خوا و د یوې میاشتې له هغې خوا و هلته هم داسې د نبي علیه صلات وسلام د شپو تعداد خو معلوم ده چې څونه شپې پر سرحد وکړې خو زما ذهن کې اوس هغه خبره نشته یو څو شپې خو مې نو کړي خامخا نو دا تقریبا 2.5-3 میاشتو ته ورسېده د خلکو دا ګرمي پر ځان یوړه د سعودي عربستان د ریګو سفر د سعودي عربستان په ریګو کې اور بلېدی دا سفر یې وکړ لوږې به م وړي تندې به م وړي ځکه امکانات دونه نه وو داسې خلک به و چې پر هېڅ شي قدرت نه درلودی دا هم ولاړو 2.5-3 میاشتې سفر یې وکړ کور یې شاته پاته سو اولادونه یې پاته سو داسې عظیم خطر یې پر سر واخیستی چې دا له هرقل سره مقابله و او دا اوازه هم ورته راغلې وه چې هرقل 2 لکه پوځ جمع کړی ولاړو هلته چې خپل سرحد ته ورسېدو نور دا هلته پاته سو نور خو یې خواته د روم علاقه شروع وه هرقل تیاري کړې وه خو جنګ ته نه راغی ماتې رومیانو وکړه په دې وجه یې ماتې وکړه هرقل که څه کافر و پر کفر مړ سو نصراني و مګر و پوه سړی د نبي علیه صلات وسلام د نبوت ور معلوم خو دا یو مشکل ده قدرت پرستي هر وخت سړی تر له ډېره سخته خطر سره مخامخ کوي د هرقل خیال دا و چې که زه چیرې ایمان قبول کړم دا باچهي مې له لاسه وځي د ده خیال دا و کنې باچهي نه ورته کېدلی شی چې تر دغه لا پراخه شوې د ده ذهنیت داسې و چې که زه دا اقدام وکړم دا باچهي مې له لاسه وځي کنې ذهن یې بلکل 100% کې داسې و چې دا پیغمبر دی نو چې
پوځ یې محاذ ته راوستی دی خپله ورته راغی هرقل و دې 2 لکه پوځ والا چې وویل چې ګورئ دا یقیني باور وکړئ دا سړی پیغمبر ده ایمان پر راوړي هغه ورته دا څه وایه ته لیونی نو بیا یې ورته وویل چې دا صحیح ده که ایمان نه راوړئ جزیه ورکړئ یعنې د کال یو څه روپۍ پر ځان کښېږدئ دا به بېرته ولاړ شي له تاسې سره جنګ نه کوي دوی ویل موږ له تمامې دنیا جزیه خورو نو څنګه موږ داسې کمزوري قوم ته لکه عرب هغه وخت کې نسبتا کمزوري وو داسې یو اتحاد هم نه درلودی لکه د نبي علیه اسلام په وخت کې چې په اتحاد کې راغلو نو دا کمزورو خلکو ته موږ څنګه جزیه ورکړو نبي علیه السلام هرقل ورته وویل چې که دا 2 خبرې مې نه منئ درېیمه نو حتمي ده خامخا به منئ جنګ به نه کوئ بېرته به شاته کېږئ ځکه دا پیغمبر ده له پیغمبر سره جنګ چې ده دا د هلاکت و د تباهي سبب ده کوم جنګ وکئ خیر هم نسته نو دوی وویل چې یاره دا درېیمه به دې ومنو جنګ نه کوو شاته ولاړو بېرته نبي علیه صلات وسلام پسې آن راغی چې هرقل شاته ولاړی نو نبي علیه صلات وسلام د هلته یو څه شپې وکړې د هلته شاوخوا نور قومونه وو له هغه سره یې د صلح تړون لاسلیک کوي خیر چې هغه څه ضروريات و هغه یې ادا کړو بېرته راوګرځېد مدینې منورې ته راغی بېرته مدینه منوره کې منافقین رالو صاحب زما خدای عذر و صاحب زه خو داسې وم منافقین خو منافقین دي هر وخت سته هلته هم و بیا هم و بیا هم و اوس هم سته بیا به هم وي ته آخرت ته ورځې کوي صاحب چې ته تللی سترګه مې نه ده پټه کړې خدایه پاکه مجاهدین به څنګه ګرځي او ده درواغ ویل بیخي مجاهدین په یاد راغلي کیسې به کولې نبي علیه صلات وسلام به وبخښل دعاګانې به هم ورته وکړې ابل به راغی